تازه او مهم خبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام د دواړو لوري سرحدي ځواکونو سره نښته کړي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. تازه او مهم خبر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو دوام د دواړو لوري سرحدي ځواکونو سره نښته کړي. پکتیا ولایت کې ځایي مسؤلین تایید کړي چې ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ډیورند کرښې ځینو برخو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. پکتیا ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خالق یار احمدزي د دې پیښې په تاییدولو سره هشتسوب ورځپاڼې ته ویلي طالبان ځواکونو د غزني په حال کې وو چې د پاکستان پولیس ساتونکو پرې ډزې کړې دي. همدغه مهال د پیښې شاهدان وایي چې پاکستاني ځواکونو د شپې په 2 بجو پر طالبان ځواکونو د پکتیا پر ډنډ پټان ولسوالۍ برید کړی و. د هغه په وینا په دې پیښه کې د دواړو لورو سپکې او درنې وسلې کارولې دي. د دې پیښې د تلفاتو په اړه کوم څه نه دي ویل شوي. پر ډیورند کرښه د پاکستان ځواکونو او طالبان ترمنځ تازه نښتو په اړه په داسې حال کې راپورټونه ورکول کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د خوست او کونړ ولایتونو پر ځینو برخو د دغه هیواد د پوځیانو د جمعې ورځې له برید وروسته زیاتې شوي دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.